نه به مې سترګو ته ستا خوله وخاندي، نه به مې سترګو ته ستا خوله وخاندي، نه به مې بیا هغسې زړه وخاندي. او سیرې ګریوان د لیونو په شانتي، سیرې ګریوان د لیونو په شانتي پرېږده چې یار را پورې ښه وخاندي. او ارشاده یار کې دي نخرې ډېرې دي، ارشاده یار کې دي نخرې ډېرې دي، کله خواږه کله تراخه وخاندي. السلام علیکم ملګرو، پروګرام دی غزلزار او زه یم ستاسو خپل ملګری غازي نادان. په دغه تمه چې ټول به ښه یئ، خوشحاله به یئ او د ژوند په ښو شیبو کې به یئ. قدرمنو، د ملاګورو علاقه ده، د جنډې بابا زیارت سره نږدې د یو خوړ په غاړه باندې ناست یو. دلته زمونږ یو داسې محترم ملګری ناست دی، موږ سره ناستې کوي چې دې کې موږ سره مرسته کړې ده. زموږ سره ناست شهسوار رضا، د هغې په واسطه باندې دغه پروګرام نن را جوړ شو، سمې وخوړو. ښاغلی ارشاد لوغړن صاحب دلته اوسېږي، ژوند کوي. نن به د دې سره د دې په ادبي خدماتو، ادبي هلو ځلو باندې خبره کوو، ورسره به تې شعرونه هم اورو. ارشاد لوغړن صاحب تاسو ته په خپل پروګرام غزلزار کې ډېر زیات هرکلی وایم او بلا وخت شو، ناستې نه وشوې، نو بیا درته هم هرکلی ویم. ستاسو ډېره مننه په دومره لنډ تنګ وخت کې د راتګ چې موږ سره خپله مینه شریکه کړله. ډېره مننه ارشاد لوغړن صاحب. اوله پوښتنه به دغه کوو چې دا شاعري چې کومه ده تا شروع کړې ده، څونه وخت نه ته شاعري کې، څومره وخت یې وشو چې د ادب سره تعلق دی ستا؟ 1998 نه زه شاعري کوم او دغه شاعري تر اوسه پورې جاري ده. صحیح. که ستاسو خپل چې کوم ذاتي کتاب دی هغه تاسو خپل چاپ کړی دی که نه؟ نه، مونږ خپل کتاب لا دستي خو نشته او اراده هم شته چې خپل کتاب مونږ ولیکو. لکه اوسه پورې به د 20 کالو کې چې کومه شاعري تاسو کړې وه هغه څه شوه، چېرته پرته ده؟ هغه مونږ سره دستي ساعت امانت پرته ده او په تقریبا چې یو 3 کاپیو کې به ما سره یي، خو زه ما تعلیم نشته، د تعلیم د وجې ما دا په 3 کاپیو کې تسلیم کړي او کتاب لکه پاتې دی که نه؟ نو د دې کتاب د نه چاپ کولو به هم څه وجه وي خامخا، ځکه چې بې وجې خو څه کار پاتې کېږي نه. که دغه زموږ دغه مینوالو ته لږه سپینه کوي دغه خبره نو خوشحاله به شو. بس ډېره خو داسې یه چې بېوسي د بېوسۍ د وجې کتاب پاتې. قدرمنو، دلته دا خبره ارشاد لوغړن صاحب وکړه چې د بېوسۍ د وجې نه د دې دغه کتاب پاتې دی. نن به د دې دا شعر اورو، که چېرته د دې دا شعر د کتاب لایقي اول خو به وي، نو بیا به د دې سره ټول مرسته کوو، دغه کتاب چې کوم دی دغه به په شریکه باندې چاپ کوو. ارشاد صاحب، زده کړه مو چې کوم ده په ادب کې خامخا څوک استاد خو به وي او عین مجبور نه تقریبا چې ما اصلاح اخسته، شینواری عین مجبور. صحیح، ډېره زیاته ښه ده. ارشاد صاحب، کم داسې صنف دی په ادب کې چې په هغې کې تاسو ښه په خلاص مټ باندې کار کړی دی، یا دا به ووایو چې هغه صنف باندې ستاسو وس بري او تاسو یې ښه په سور باندې لیکئ؟ لکه مثال په طور غزل ښه لیکئ، نظم ښه لیکئ؟ یاره زما خو زیات په غزل کې دغه ډېره او غزل زه ډېر لیکم. صحیح. نو زموږ دغه مینوالو به دنه غزلې اوري او ښه ډېرې به ورته وي، مننه به بالکل به ورته نشر کړو، ډېرې غزلې به ورته نشر کړو چې د مینوالو څومره خوښه یې به ورته نشر کړو. پیله داسې یو 4 شعر وي چې په ظاهر لباس که غرونه سوځېدلي، په ظاهر لباس که غرونه سوځېدلي، په پرده دننه زړونه سوځېدلي. په ظاهر لباس که غرونه سوځېدلي، په پرده دننه زړونه سوځېدلي. او د جنت لار د دوزخ ته پاسه تلي، د جنت لار د دوزخ ته پاسه تلي، که زما دا ګناهونه سوځېدلي. دا یو 4 شعرونه. اوس داسې یو غزل وړاندې کوم چې دا ستا د عشق خبرې نن خوږې ولګېدې، دا ستا د عشق خبرې نن خوږې ولګېدې، او سترګې دې زما په سترګو ښې ولګېدې.
دا ستا د عشق خبرې نن خوږې ولګېدې او سترګې دې زما په سترګو ښې ولګېدې او هره ناجایزه دې جانانه په زړه وړی شمه هره ناجایزه دې جانانه په زړه وړی شمه رقیب خبرې ما باندې تراخې ولګېدې هره ناجایزه دې جانانه په زړه وړی شمه خو رقیب خبرې ما باندې تراخې ولګېدې او ساقي په میخانه کې دې څه نوي رڼایي وه ساقي په میخانه کې دې څه نوي رڼایي وه ستا د مخ رڼا وه کړیوې ولګېدې ساقي په میخانه کې دې څه نوي رڼایي وه ستا د مخ رڼا وه کړیوې ولګېدې او یار دې د رقیب په خوا کې ښکلې مسکا وکړه یار دې د رقیب په خوا کې ښکلې مسکا وکړه ارشاده ستا په زړه ورته لمبې ولګېدې او سترګې دې زما په سترګو ښې ولګېدې نور به ورته څه ویل غواړئ یو غزل به ورته بله وړاندې چې دا یو ارمان پې د ازل ساتمه دا یو ارمان پې د ازل ساتمه هزار زخمونه په ګوګل ساتمه دا یو ارمان پې د ازل ساتمه هزار زخمونه په ګوګل ساتمه او ته به زما د حسن څه پټوي ته به زما د حسن څه پټوي زه پې شین خال لږه د غل ساتمه او ته پې زما د مینې قدر نه کړې ته پې زما د مینې قدر نه کړې زه خو د سترګو لکه جل ساتمه ته پې زما د مینې قدر نه کړې زه خو د سترګو له کاجل ساتمه او هسې نه رانشي بیلتون په منځ کې هسې نه رانشي بیلتون په منځ کې زه د غیره دا جل ساتمه او شعر دی پکې چې زه پې خالي ارشاد ستاسې ځمه زه پې خالي ارشاد ستاسې ځمه په سپین جبین درته وربل ساتمه ډېر ښه ارشاد صاحب یو داسې غزل ووایئ چې هغه ستاسو ډېر زیات ستاسو په شاعرۍ کې خوښي ښه زما دا یو غزل به ته ډېر ویمه چې خوښ مې چې باران د پسرلي په سرو ګلونو باندې کېږي باران د پسرلي په سرو ګلونو باندې کېږي او د ځمکې فیصلې په اسمانونو باندې کېږي باران د پسرلي په سرو ګلونو باندې کېږي د ځمکې فیصلې په اسمانونو باندې کېږي او لاسونه دې خواره که چې رسوا مې چرته نه کړي لاسونه دې خواره که چې رسوا مې چرته نه کړي زما د ژوند خوبونه ستا لاسونو باندې کېږي او راز د محبت مې ښکاره کړی چاته نه دی راز د محبت مې ښکاره کړی چاته نه دی اکثر دړه خبرې په شعرونو باندې کېږي او ته که راله نه راځي اشنا څه پروا نشته ته که راله نه راځي اشنا څه پروا نشته سود مې زړګي ستا په یادونو باندې کېږي او ښکليه چې ته مخ رانه په بله باندې واړوې ښکليه چې ته مخ رانه په بله باندې واړوې کرښې مې د زړه په پرهرونو باندې کېږي او ته خو د ارشاد لوغړن زړه ته رانږدې شه ته خو د ارشاد لوغړن زړه ته رانږدې شه مینه او محبت خو مړه زړونو باندې کېږي د ځمکې فیصلې په اسمانونو باندې کېږي ډېر زبردست ارشاد صاحب چونکې د لرې ځای نه راغلي یو نو نور به هم څاورو ښه کړي خو به رڼا د رڼا ستوری دی کړي خو به رڼا د رڼا ستوری دی او ځکه چې زړګی زما وچموری دی کړي خو به رڼا د رڼا ستوری دی او ځکه چې زړګی زما وچموری دی او زه چې ورته ستړی دمه شوی یم زه چې ورته ستړی دمه شوی یم خوښ مې د اشنا د دیوال سوری او داسې راته مه وایه چې ځم درنه داسې راته مه وایه چې ځم درنه داسې راته مه وایه چې ځم درنه او بچوي زړګی زما کمزوری دی او ما د زړه پر هر پې راټول شوی دی ما د زړه پر هر پې راټول شوی دی څومره ښکلی ښکاري ښکلی ستوری دی او دا په ما مین دی زه یې پیژنم دا په ما مین دی زه یې پیژنم او کنه ارشاد خو ملا ګوری دی ډېر ښه ارشاد صاحب یو غزل به بله مه ورو خو که د ده غزل نه مخکې یو څو شعره به هم نور هم وي ښه دغه نه مخکې به یو څو شعره ویامه چې څلور شعره به شریک کړمه په دې کې چې سترګې زما سترګې
په نظر زمانه لري دی سترګې زما سترګې په نظر زمانه لري دی زړه کې مې اوسېږي خو دلبر زمانه لري دی او ستا چې راته نښې تاترې په سر کې ایښې دي ستا چې راته نښې تاترې په سر کې ایښې دي هسې نږدې ښکاري کني غر زمانه لري دی دا یو څلور شعرونه نور داسې شعرونه ډېر دي خو چې زه کم داسې شعرونه ویم چې تاسو مینهوالو خوښېږي زما ډېره مینه مینهوالو سره نو بس وایه زه چې په کومه مو ورته وویل ښه نو زه به داسې یو شعر تاسو شریک کړمه چې د یار په شونډو خندا ښه ښکاري د یار په شونډو خندا ښه ښکاري ماته څه نه وي تماشه ښکاري او اول دې ځان باندې مین کړمه زه کوه چې تا ته څنګه ښه ښکاري او بس ته په عشق کې مې نور مه کړوه زړه پر هرونه مې تازه ښکاري او لږه په ګل چې پرخه وورېږي داسې د یار په مخ خوله ښکاري او ارشاده مونځ د لیونو غوندې کړي هره سجده دې عجیبه ښکاري د یار په شونډو خندا ښه ښکاري داسې چې دا په کومه ګمراهۍ کې انسان ګم دی لا یې فکر د مزغو په کور کې اوم دی دا په کومه ګمراهۍ کې انسان ګم دی لا یې فکر د مزغو په کور کې اوم دی اور په بلېدو شمع اوبه شوه بهېدلی تې د اوښکو په شان موم دی او چې لټون لره مې نیغې سترګې ورکړي چې په یار کې خوږوړی نظر کوم دی او چې مخ په ښکلېدو راله را نکو دا بدبخته په خپل حسن باندې شوم دی او هر مین به خپل مین نوم په زړه لیکي ما لیکلی د ارشاد لوغړن نوم دی ډېر زبردست ارشاد صاحب ډېره مننه کوو د ناستي په اخیره کې داسې پیغام چې هغه دغه ولس ته تاسو کول غواړئ وررسول غواړئ زموږ د پروګرام په ذریعه نو خبرې بس زه به داسې یو څو خبرې وکړم ستاسو هغه تېره ویډیو هم ما ورکړې وه تقریبا 4 منټه کلیپ و هغه خلکو ډېر زیات کتلی و تقریبا 55,000 کسانو کتلی و تر دې دمه د هغې ملګرو ته څه پیغام دی او نورو ملګرو ته څه پیغام دی یاره د دې کمو کسانو چې زما مخکې مرکه کتلې ده مرکه نه وسې شعرونه یو څو شعرونه خو تاسو رانه اخیستي وه زه ورته مرکه ویم ځکه چې تاسو دومره درناوښت باندې راځئ تاسو ډېره مننه مونږ کوو چې تر دې ځای پورې دومره تکلیف وکئ او مونږ ته راورسئ بیا تاسو مونږ سره مینه شریکه کوئ نو هغوی ته زه ډېره مننه کوم چې هغوی زمونږ شعرونه واوري او نور به هم د هغو دپاره داسې شعرونه مونږ وړاندې کوو چې هغوی ډېر خوښېږي خاص کار د مسافرو دپاره چې هغوی مونږ اوري په ډېر په شغل باندې موري ډېر په مینه باندې موري نو د هغوی کسانو هم زه ډېره مننه کوم او چې دې نه بعد مې کم کسان اوري د هغو هم ډېره مننه کوم او پیغام به څه لرئ خپل پیغام به زه بس داسې خاص پیغام به زه څه وښیم خو مینه هم کوئ بل سره مینه کوئ په خپل هم مینه کوئ د مینې اظهار لږ زما سره ډېر دی ډېره مننه تاسو ډېره مننه قدرمنو ارشاد لوغړن چې د ملاګورو د سیمې سره تعلق ساتي د هغې سره زمونږ دغه ناستې وشو د دې شعرونه تاسو واورېده بیا د دې چې کوم ادبي خدمات وو دغه هلې ځلې وې دغه نه هم تاسو خبر شوئ بیا دې دغه یو خبره وکړه دلته چې د دې تقریبا د 20 کالو نه چې کومه دا شاعري کوي دا په تاخونو کې یا دا به ووایو چې په ډایریانو کې خوندي ده خپله د دې تعلیم هم نشته خو دغه شاعري که دغسې په دغه تاخونو کې پرتی نو ډېره زر ده چې دغه به ضایع شي
موږ له ټولو له پکار دي چې دغه شاعري ضایع کېدو له ورنکو د سړي له لاس ورکو د دې چې کوم دغه کتاب را جوړیږي دا ول را چاپ کو زما په خیال څه دومره ګرانه نه ده بلا ملګري منګوري ټولو ته پکار دي چې دې سړي سره مرسته وکړي تر بلې مرکې مو په الله سپارم ملګری ارشاد لغړن غازي نادان او طارق له ورکوي اجازت